چې قاتلینو ته د علني اعدام پر ځای د بیت المال ډوډۍ ورکړل شي، بیا نو داسې د وحشتونو بازار جوړیږي. دا ګلالی ماشوم چې پرون ماښام له خپله کوره نادرکه شوی و، نن جسد په داسې حال کې پیدا شوی چې حلال کړل شوی دی. ماشوم د کونړ ولایت اړوند د نواباد اوسیدونکی دی. دا چې د افغانانو ورځ نه ښه کیږي او له هر طرفه پر موږ بدې ورځې راځي، لامل یې هم داسې وحشتونه او ظلمونه دي. آخر د دې مظلوم ګناه څه وه؟ د دې ماشوم مور او کورنۍ دې ولې د تلپاتې غم سره مخ کړي؟ آیا تا د رحم په نوم څه پیژندل که نه؟ کاش د داسې پیښو عملین خو مو د دار پر سر لیدلی وای. خو افسوس چې د داسې پیښو قاتلین د علني اعدام پر ځای زندان ته وړل کیږي او هلته پرې بې ځایه د ملت پیسې مصرفیږي او شرعي حدود پرې نه عملي کیږي. که چیرې د داسې پیښو 2-3 عملین علني اعدام شي، نو بیا به څوک د داسې وحشیانه ظلم فکر هم ونه کړي. کورنۍ ته د الله جل جلاله له درباره صبر غواړو. تاسو څه نظر لرئ چې د داسې پیښو عاملانو ته ولې د اعدام سزا نه ورکول کیږي؟